الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه حماة الدين المتين وعلى كل من تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. صدق الله العلي العظيم. محترم او معزز ورونو، دا د الله تعالی عز وجل حکمت دی چې پراخ مځکه یې پیدا کړې ده او بیا یې انسانان پر دې مځکه باندې اوسولي دي. د مځکې په هر کونج کې انسانان اوسیږي. د الله تبارک وتعالی اراده داسې نه وه چې ټول خلک دې د مځکې پر یو طرف واوسیږي، نور طرفونه دې خالي وي. ځکه نو د دنیا اکثره منطقې چې وکتل سي، ځینې منطقې دښتونه و بیدیاوې وي، هلته خلک اوسیږي. ځینې منطقې سرسبزه وي، باغات لري، اوبه لري، هلته خلک اوسیږي. ځینې خلک په ښارو کې اوسیږي، ځینې په غرو کې اوسیږي. په دې کې د الله تبارک وتعالی حکمت دی. خو دا خبره ده چې په هره منطقه کې خلک اوسېدلي دي، هغه منطقه، هغه علاقه د دې خلکو وطن بلل کېږي. نو دغه وطن چې دی پکښې اوسېږي، د دغه وطن له برکته الله تبارک وتعالی د ده وجود رامنځته کړی دی. کله چې د انسان وجود منځته راځي، د یو څاڅکي نطفې څخه جوړیږي. نو د دې انسان په رامنځته کېدو کې مور او پلار د یو ښار د یوې سیمې خواړه خوري، د هغه ښار او سیمې د آب و هوا څخه انرژي او لذت حاصلوي، په وجود کې قوت پیدا کېږي، د انسان په وجود کې نطفه پیدا کېږي. د هغه نطفې څخه بیا انسان دنیا ته راځي، ماشوم وي. د ماشومتوب په وخت کې دغه ماشوم ته مور شیدې ورکوي. د مور په وجود کې چې شیدې پیدا کېږي، هغه د دې وطن، د دې ښار، د دې علاقې خواړه خوري، د دې د آب و هوا څخه استفاده کوي. او بیا چې کله دی د خوراک سو، دا نور خواړه غیر د شیدو څخه یې خوړلی سي، هغه هم د دغه وطن ترکاریانې دي، د دغه وطن اوبه دي، د دغه وطن غنم دي، د دغه وطن د پسو غوښې دي، مختلف النوع خواړه دي د دې وطن چې الله عز وجل دا د ده په وطن کې پیدا کړي دي. او بیا دی قوت حاصلوي، د ځوانۍ مرتبې ته رسیږي. نو اوس که چیرې د ده وجود ته وکتل سي چې دی اوس پر قوت دی او اوس دی د ځوانۍ په حالت کې دی، یا اوس د ښه ژوند لرونکی دی، غواړي ژوند وکړي، د ژوند د خوند واخلي، نو دا دی چې تر دغه مرحلې را رسېدلی دی. اصلي خالق الله دی، خو دی چې تر دغه مرحلې را رسېدلی دی، د ده تر دغه رسېدلو پورې مور او پلار د ده سره ډېر زحمتونه ګاللي دي، هغه د ده اسباب دي. دوهم چې د ده په ژوند کې غټ کردار ادا کړی دی، هغه د دې وطن آب و هوا ده، د دې وطن خواړه دي، د دې وطن نعمتونه دي، د دې وطن اسباب دي. په دې وطن کې چې کم خلک اوسیږي، د هغو مینه او محبت دی د ده سره. نو د دې وطن محبت د یو چا په زړه کې پیدا کېږي، غیر اختیاري.
نو اوس که چیرې د یو چا په سالم فکر لرونکی وي حتما د خپل وطن سره محبت لري ځکه خو دا د ده په روزلو کې د دې وطن غټ کردار دی د دې وطن خواړه کلونه د خوړلي دي د دې وطن د هغه تولیداتو څخه د ته وجود غذا حاصله کړې ده د دې وطن د آب و هوا څخه د استفاده کړې ده نو محبت د هر کس په وجود کې وي خو د چا لږ د چا د ډېر کله کله د انسان ځینې نفسي خواهشات دومره زیات سي یا د ځینو انسي یا جني شیطاناتو وسوسې دومره زیاتې سي چې د دې وطن محبت ورک پرده ورباندې واچي بس نو دا فکر یې په زړه کې پیدا سي چې ځم دا خپل وطن پرېږدم په پلانکي ملک کې دومره ډېر نعمتونه دي په پلانکي ملک کې دومره ازادي ده هسې خو نو نور د دې وطنو تر مابین فرق نشته یوازې او یوازې فرق دا دی چې ډېری خلک د خپلو خواهشاتو په خاطر چې هلته به پیسې ډېرې وي هلته به ازادي وي هلته به نفسي خواهشات پرې کېږي ځکه نو د خپل وطن دا ایر هغه محبت چې د وطن د ده په زړه کې دی پر هغه باندې دا خواهشات پرده واچي په دغه وخت کې نو عقل پکار فکر پکار هغه فکر په دې کې چې ته وطن پرېږدې وطن په څو وجوهاتو پاتېدلی سي یو په هغه صورت کې پاتېدلی سي چې ستا پر وطن باندې کفر یرغل وکړي او ستا په وطن کې کفري نظام نافذ سي ته صرف او صرف په دې خاطر باندې وطن پرېږدی چې ولاړ سمه یو اسلامي هیواد ته یا یو داسې سیمې ته چې هلته زه بېغمه یم او بیا د دې خپل هیواد د ازادۍ دپاره مبارزه وکړم چې هغه شرعي هجرت دی او دوهم صورت دا دی چې کله یو څوک وطن پرېږدي په هغه وطن کې د ده ژوند په امن نه وي نه یې مال په امن وي نه یې سر په امن وي نه یې اولاد په امن وي مجبوریت پې ولاړ سي وطن پرېږدي وایي وطن خو مې نه زړه کېږي فقط د ځان د حفاظت دپاره دا کار دریم صورت دا دی چې یو څوک په خپل وطن کې اوسېږي ملک یې آزاد دی په ملک کې ورته امن دی د ده سر ته څوک زیان نشي رسولی د ده مال ته څوک زیان نشي رسولی د ده اولاد ته څوک زیان نشي رسولی صرف او صرف خپل وطن ته په دې خاطر شاته کوي چې ولاړ سي یو بل وطن ته هلته هغه د ده نفسي خواهشات او هلته د استراحت طلبۍ دپاره ځي دا دریم ډول د وطن پرېښودل دي هغه اول دوه ډوله وطن پرېښودل خو ضرورت دی او دا دریم ډول وطن پرېښودل دا مسؤلیت دی ځکه هغه وطن چې ستا په زړه کې د هغه وطن محبت و هغه وطن چې ته تر دې حده پورې را رسېدلی تا د دې وطن د آب و هوا څخه انرژي اخیسته ده د دې وطن د تولیداتو د ترکاریو څخه د انرژي حاصله کړې ده لذت دې پر دې وطن حاصل کړی دی د دې وطن اوبه دې څښلي دي د دې وطن د خاورو دې استفاده کړې ده د دې وطن د خونو دې استفاده کړې ده اوس هغه وطن هغه هم پر تا حق لري هغه وطن په آبادولو جوړولو کې هم ستا مسؤلیت دی هغه وطن چې تا دومره وخت د دې وطن څخه خوند حاصل کړي قوت دې حاصل کړي دا اوس چې ته څنګه یې دا ستا په جوړېدو کې د دې وطن دا ستا د اوسېدو مسکن دا یو سبب الله جوړ کړی دی نو بناء د علماو توصیه دا ده وایي چې د چا ملک اشغال نه وي د یو چا مال او سر په امن وي یو څوک خپل دیندارۍ ته خلاص وي د دې سره سره د خواهشاتو دپاره خپل وطن پرېږدي دا ناپوهي ده او دا د وطن سره جفا ده د دې کس هغه سالم فکر سالم فطرت په جهالت متضرره سوی دی دا کسان پوه کوي چې دغه خپل وطنونه پرېږدي تر دې خلکو دا پیغام ورسوي
دا د علماو توصیه ده در حال چې یو فکر سالم وي فطرت سالم وي هغه په هیڅ صورت وطن پرېښولو ته نه حاضرېږي هغه ډېر ګران کار دی الله تبارک وتعالی د انسانانو لپاره چې کم شریعت را استولی دی د دې ښېګڼې بیانوي وایي الله تبارک وتعالی تاسو ته ګران کارونه نه دي فرمایلي لکه بني اسرائیل قوم ته چې کله دوی ګناه وکړل اقتلوا انفسکم خپل ځانونه مو ووژنئ ځینې به ځینو وژل دا ګران کار و چې یو سړی بل کس وژني یا یو څوک ځان په خپله وژني او فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم تاسې چې الله ته توبه کاږي نو ستاسې توبه په داسې طریقه قبلیږي چې تاسې خپل ځانونه ووژنئ دا بني اسرائیلو ته یو حکم و ګران حکم الله تبارک وتعالی دا حکم تاسې ته نه دی کړی الله تبارک وتعالی د دغه ځان د وژلو یا د توبې د قبلېدو دپاره شرط دا چې ته به ځان وژنې یا به ځینې وژنې لکه د بني اسرائیل قوم دپاره چې د دې سره مساوي یو بل کار ښوولی دی چې په ګرانوالي کې همداسې دی لکه ځان وژل هغه وطن پرېښودل دی الله تبارک وتعالی فرمایي لو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم وایي که موږ پر تاسې باندې حکم کړی وای چې ونیسئ خپل ځانونه ووژنئ لکه بني اسرائیل قوم ته چې حکم سوی و یا مو حکم درته کړی وای چې خپل وطنونه پرېږدئ نو دا کار به ډېر ګران وای ما فعلوه الا قلیل منهم دا به لږو خلکو دا کار کړی وای په دې آیات کریمه کې چې الله تبارک وتعالی وطن پرېښودل دومره ګران کار بللی دی او دومره ستړی کار یې بللی دی لکه ځان وژل دا د چا دپاره د هغه چا دپاره چې د هغه پر عقل باندې نفسي خواهشاتو غلبه نه یې کړې خو که پر ده باندې نفسي خواهشاتو غلبه کړي خارجي ژوند یې خوښ وي امریکایي ژوند یې خوښ وي اروپایي ژوند یې خوښ وي دلته چې دی اوسیږي د رزق ذمواري الله ورته اخیستې ده وما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها د الله عز وجل پر دې وعده باندې اعتماد نه کي مال یې په امن دی اولاد یې په امن دی کفر یې په ملک کې نسته جنگ یې په ملک کې نسته او دومره ستر کار دی کوي نو حتما د دې کس پر عقل باندې هغه نفسي خواهشاتو پر دې وړولي دي ابراهیم بن ادهم رحمت الله تعالی علیه فرمای وای عالجت العباده فما وجدت شيئا اشد علی من نزاع النفس الى الوطن وای دا څه عبادتونه چې الله تبارک وتعالی پیدا کړي دي د انسانانو د ګټې لپاره لکه لمونځ کول روژه نیول حج کول زکات ورکول جهاد کول دا ټولو عبادتونو علاج ما وکړي یعنې راته اسانه او په اسانۍ سره مې کول دا ټول چې ما وکتل پر نفس باندې پر ما باندې ډېر دروند او ګران کار دا و چې خپل وطن پرېږدم یعنی هجرت که مجبوریت سي وطن پرېږدم دا تر ټولو ستړی عبادت دا د وطن سره د محبت دپاره د یو بزرګ باور او رایه ده هغه بزرګ چې هغه سالم فطرت والا دی کامل عقل او فکر والا دی حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی الله عنه فرمای لولا حب الوطن لخرب البلد السوء کچیر د وطن محبت نه وای نو هغه کمزوري ښارونه به ټوله خراب سوي وای مخکې په شروع کې ما وویل چې ټول ښارونه خو نو سرسبزه نه دي ځینې خلک په وچو بیریاو کې خوشحاله وي دشتون نه وي ریګون نه وي ګرمۍ هلته یې خیمې وهلي اوښان لري پسونه لري او ځینې خلک په غرو کې اوسیږي او ځینې په سرسبزه منطقو کې اوسیږي الله تبارک وتعالی د هرې سیمې د خلکو په زړو کې د وطن محبت اچولی دی هغه خلک په هغه وطن پورې مښتي هره کم سختي
او هر کم تکلیفونه ګالي اخره وطن جوړ کړي. موږ او تاسو چې په کوم ښار کې یو قندهار ښار د دې قندهار هغه اصلي مرکز پنجوایي ده. معجم البلدان او المسالک والممالک دا دوه کتابونه دي عمده د تاریخ جغرافیه پیژندونکي علما دي. الممالک والمسالک یو کتاب دی شاوخوا په 4مه هجري سنه کې دا عالم تیر شوی دی او معجم البلدان دا په 9مه هجري پیړۍ کې تیر شوی دی. دواړو د قندهار تاریخ او جغرافیه څېړلې ده. وایي اصلا د قندهار مرکز پنجوایي چې هغه وخت بنجوای په نامه یاد شوی دی. بنجوای وروسته نو بیا چې میرویس خان نیکه رحمه الله ازادي اخیسته ده نو بیا دا زوړ ښار چې ورته وایي دغه ښار دا پایتخت یې دلته رانقل کړی. بیا احمدشاه بابا رحمه الله چې کله امپراتوري جوړه کړې ده بیا یې دغه اوس موجوده ښار دا جوړ کړی. تاسې وګورئ څومره ښایسته ښار دی، څومره آباد ښار دی. که چیرې دا خلک نه وای، که چیرې د دې خلکو په زړو کې د دې خپل وطن محبت نه وای نو اوس به دا ښایسته ښار پر دې سیمه موجود نه وای. ځکه امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی الله عنه فرمایي دا وطن چې آبادیږي الله یې آبادي سبب یې دا خلک سي. خلک کله چې کله د دې وطن محبت په زړه کې وي نو دا وطن پر سړي حق لري چې وطن جوړ کړي. همدا ډول ابن حمدون یو کتاب لیکلی التذکره په هغه کې یو مقوله وایي عمر الله البلدان بحب الاوطان. وایي کوم ښارونه چې الله عز وجل آباد کړي دي سبب یې محبت د وطن دا یې سبب جوړ کړی دی چې ستا په زړه کې د وطن محبت وي. په هیڅ صورت غیر د شرعي اړخونو څخه وطن ته شا نه کې، وطن پرې نه ږدې. ځینې نکات دي چې اوس پر دنیا باندې راځي او یا دغه جهاني فاسده میډیا وایي وایي د افغانستان د خلکو ژوند په خطر کې دی ځکه دنیا ته روان دي، دنیا دې ځای ورکړي. نو اوس که چیرې ما او تا په خپلو منځو کې فکر وکړو څه خطر دی دلته؟ هغه د کفارو بمباري ولاړه ده، هغه چاپې ولاړه ده، هغه ناحقه نیول ولاړه. د افغانستان د یوه سره څه چې بل سر ته یو څوک روان سي، که رئیس جمهور وي، که وزیر وي، که عسکر وي، که والي، که عام سړی، دغه نه څوک نشته چې درته د یوې ولګېد خاشي نقصان ورسوي. داسې امن په ګرده دنیا کې سته؟ نو د داسې امن په صورت کې چې ستا ټول عبادات بلکې چې ته عبادات کوې په هغه ښه ایسې دا خپل دین، دا ستا عقیده، دا ستا مذهب چې ته دعوه کوې چې زه الحمدلله مسلمان یم، سر ورکوم خو دین نه ورکوم، خو دا ستا دین هم داسې په ازادي سره تا ته اجازت دی بلکې ته ښه په ایسه او د رزق وعده دې الله کړې ده او دا وطن حق در باندې لري. ستا څه خطر دی دلته؟ تا ته کوم مشکل پیښ دی چې دنیا ته د خپل وطن شرمایې، د خپل د هیواد نوم بدیې او پر دې وطن ابتراعات وایه، د دې وطن بدبختي وایه. تا چې په خپل وطن کې ساه واخیستل، تا چې د دې وطن اوبه 20-30 کاله وڅښلې، تا چې د دې خپل وطن څابه ترکاریانې وخوړلې، په هغه دې موټي وکړلې، په هغه هیواد کې دې عقل او فکر حاصل کړي، اوس د هغه وطن جواب ستا دغه شو چې پر دې وطن باندې درواغ وایه، دا وطن ته شا ګرځې صرف د دې دپاره چې هلته زه ولاړ سم ازادي وکړم او هلته عیاشي وکړم، هلته د ژوند سهولیات راته ډېر سي. قطعا د خپل وطن عزت نشته په نوره دنیا کې. دا هغه چاته معلومیږي چې نورې دنیا هیوادو ته یې سفرونه کړي. زما ډېرې هیوادو ته سفرونه سوي. کم عزت چې په خپل وطن کې دي، کم وقار او سکون چې په خپل وطن کې دي بل چیرې نشته. نو په داسې حالاتو کې چې الله تبارک وتعالی پر موږ باندې لوی انعام وکړي، موږ یې د یو دائمي بدبختي اخلاص کړو، داسې امن یې را نصیب کړي او زموږ چې کومه خوښه ده د هغه خوښي دین د الله تبارک وتعالی موږ ته را نصیب کړي. هر څوک چې هر عبادت کې څوک یې مخه نسي نیولی
بلکې خلک به یې ستایي، نو زموږ دپاره څو مسؤلیت دی. شکر به د الله ادا کوو او هغه پټې پټې دسیسې چې هغه د دې وطن د خرابېدو سبب ګرځېږي د هغه ریښې به ووهو. لکه دا چې ځینې خلک د ژب پرستۍ خبرې کوي، دا پښتو ده، دا فارسي ده. ټول مسلمانان انما المؤمنون اخوه وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. هیڅ فارسي گفته پر پښتو گفته فضیلت نه لري، هیڅ پښتو ویونکی په فارسي گفته باندې فضیلت نه لري، نه ازبک پر ترکمن فضیلت لري، نه ترکمن پر بلوچ فضیلت لري. ټول د الله بندگان دي. هر هغه څوک افضل تر هغه نورو دی چې هغه اتقا وي، بس ښه عبادت والا. او ځینې خلک د قوم پرستۍ خبرې، دا پلانکی ځای دي، دا پلانکی ځای دي. دا دوهمه فتنه ده چې د دې ریښې به هم وهو، چاته به اجازه نه ورکوو. دا به وایو چې موږ ټوله ورونه یو، ټوله مسلمانان یو، ښه مسلمانان یو الحمدلله. اوس په ګرده دنیا کې به انشاءالله د فخر سر زموږ لوړ وي. په ګرده دنیا کې به داسې هیواد نه وي چې هغه دې یو ډول نه یو ډول د یو چا تر تاثیر لاندې نه وي. تر اوسه وخته پورې خو موږ تر هېڅ چا تر تاثیر نه وي لاندې. دغه پټه فتنه ده. یا دا چې د وطن پرستۍ خبرې کوي، دا د پلانکي ولایت دی، دا د پلانکي ولایت دی. ټول مسلمانان دي، ټول د دې هېواد اوسېدونکي. بله دسیسه دغه ده چې دا خلک کوشش کوي دا د خلکو په تیارو پورې زړېږي او په دې فخر کوي چې ما د امریکایانو سره کار کړی دی، زه خو نو ځم، باید ما بوځي، زما حق تلفي کېږي. یا د دې خپل وطن بدنامۍ بیانوي چې افغانستان سور اور سو، افغانستان نور د ژوند نه دی. دا بله پټه فتنه ده. دغه کسانو ته نصیحت وکړو، پوه یې وکړو. د هر چا چې یو قریب وي هغه دې کښېني، عالم ته دې ورولي، د دې خپل وطن حقوق چې دي او کم اسلامي مسؤلیت دی، د ازادۍ څخه غلامۍ ته به څوک نه ځي. دا څنګه د سړي ضمیر و وجدان باندې چې یو ملک ته ورځي، د هغه ملک تش په نامه لا نه دی مسلمان، سوچه کافر دی. او دا چې کفري هیوادونه دي په دې کې نو بیخي ډېرې بدبختۍ دي. دا زموږ ځینې افغانان چې هلته اوسېږي هغوی یا بعضې ډېر ښه خلک دي مجبوریت اخیستی او دا یې اراده یې چې هر وخت خدای پاک خپل وطن را جوړ کړي راځم به. او ځینې د شرمه نه وایي، ځینې خو لا داسې سته چې هغو دا شان قبول کړي نه دي تر اوسه پورې. په سعودي عربستان کې یو اخندزاده صاحب اوسېږي، غالبا به تاسې د ټوله د نامه سره اشنا یې، سپین ږیری حاجي اخندزاده صاحب، مولوي عنایت الله اخندزاده صاحب. هغه یې وخت ما ته میسج پرېښی، اووه دقیقې میسج یې راته پرېښی. دغه مسله ما جواب کړې وه چې آیا په کفري هیواد کې اوسېدل جایز دي که نه دي جایز. نو جواب کې ما ویلي وه چې په درو شرطو باندې په کفري هیواد کې اوسېدل جایز دي. یو دا چې دائمي نیت به دې نه وي، موقت به ځې تجارت اړخ یا دا شی به دې ضرورت، او یا دا لکه مخکې شپو کې چې د یو چا مال و سر په امن نه و. دوهم شرط یې دا دی چې هلته به ته خپل ټول عبادات دا په علانیه او په ښکاره کولی سي، ستا پر هېڅ عمل د دین به منع نه وي. دریم شرط دا دی چې دا به دې یقین وي چې ته او ستا اولادونه د دې کفارو تر تاثیر لاندې نه راځي، د هغو هغه رذیله اخلاق یا عقاید په تاسې کې اثر نه کوي. نو پر دې باندې د تبصرې دپاره یو میسج را استولی و، یو قصه یې راته وکړل. ول د کندهار زما یو دوست دی جرمني ته تللی و، کندهار ته راغلی و په افغاني پاسپورټ. نو ما ورته ویله چې تا ولې افغاني پاسپورټ ښاغلی، د خارجي پاسپورټ ته خو ډېر اعتبار ورکوي دا سعودیان. ول دا راته ویله چې تر اوسه مې دا د جرمني پاسپورټ نه اخیستی دي او نه اخلم، څه وخته به یم راځم خپل وطن. ما ورته وویل چې ولې؟ ول داسې قانون دی هلته چې څو کاله سړی تیر کړي بیا د هغه ځای نشنلټي ورکوي. کله چې د هغه ځای نشنلټي یا تابعیت ورکوي نو تا ته فورمونه راوړي. په دې فورمو کې بیخي ډېر مادي دي. هغه مادي خو یې په سر کې دي چې دلته که د اسلام په نامه باندې خلکو جنګ کول ته به یې په مقابل کې درېږه، ملاتړ خو به یې نه کوي او ته به دغه د کفر قانون دا به منې. راځه ځینې داسې شیان وه شی را باندې پخول چې هغه به زما زړه نه منل. هغه کې یوه ماده دا وه چې ستا زوی او لور 18 کالو ته ورسېدل، بیا نور ته تسلط نه پر لرې. که چیرې ستا تر 18 کالو لوړه لور د شپې پر 2 بجې باندې
خپل بای فرینډ کور ته راولي ته به ممانعت نه کوې ول دا شام ته چې رالم باره مې نو دا زړه نه منل دا مې غیرت نه منل مال یا دا نسم امضا کولی ول نو پاسپورټ هم نه درکوم مال نه کوم پاسپورټ دا اخندزاده صاحب دا قصه ماته وکړه داسې نورې بدبختي خو نو ستا هغه خلک نه وایي یا د مجبوریت په وجه یا چا در اوسه دا طبیعت نه دی اخیستی یا ځینې مجبور دي اخیستی دی خو زړه یې نه مني چې دلته دغه امن وویني ډېر خلک به ته وویني چې رابس هغه ښه ژوند به پرېږدي حتی په دغه بمباریو کې په دې جنګو کې چې په خارجي دنیا کې خلکو بیخي دلته ژوند ته زړه نه ښه کول په دغه کې زما یو دوست دی په دغه جنګو کې د دې خټې شروع کړي ورته لې راځم هلته ښه ژوند لري په خارج کې پیسې لري سعودي ته ولاړم هلته مې 5 کالو ویزه واخیستل کور مې ونیوی فقط د دې دپاره چې هر وخت زه سعودي ته راسم او ولاړ سم هغه مو شرایط یې سخت وه والله که د دې مرم هر چم چې کېږم دا خپل وطن مې خوښ دی نو اوس دغه ځوانان چې په دا تیارو پورې زړېږي دا چې 10 کاله خواري وکاږي د دغه حاجي صاحب ځای ته ځان نشي رسولی چې دغونه کار دی وکړي د صفر څخه چې د خپل ژوند شروع کړي تر دغه ځای دې ورسي دغونه پیسې و حیثیت یې پیدا کړي نو هغه خو بیا اوس بیخي ډېر خوشحاله دي اوس وایي بیخي په امن شو اوس خو نه وایي یا به مې اولادونه مقاطعه راسره کړي یا به خپل وطن ته ځي نو نورې ستونزې هم شته داسې نه ده چې اوس نو د دې څخه ته ولاړلې هلته نو به الله ابادي سوله خوشحالي سول هلته نو ته باچا سولې دا ستونزه خو یې پرېږده چې هلته د اولادونه داسې وحشان اموخته کېږي حتی په اول سن کې دې نمبر ورته اعلانوي که پلار ویلې پر دغه شمېرې ته زنګ وهه زما د شناختو څخه یو سړی دی هغه قصه راته وکړله ول زما هغه پلانکی قریب هلته دی کوچنی زوی دی د 7 کالو پلار یې 3 واره په پولیسو بندي کړی او 4م وارې که پولیس ته زنګ ورلی دا زوی بیا حکومت ځینې اخلي بیا قطعا نه ورکوې ته د دې وړ نه یې ته ولې زوی ویې او حال دا چې پیغمبر علیه السلام فرمایي ویله کړه د ادب د خپلو اولادو څخه مه پورته کوه حتی د لمانځه په اړه باندې وایي وایي کله چې زوی دې 7 کلن سو لمونځ یې نه کوه په چپلاخه یې واهه که 10 کلن سو لمونځ یې نه کوه په لشته یې واهه دا د تعدیب یو اندازه وهل په شریعت کې په خپلو شرایطو باندې شته هلته د خپلو اولادو مالک یو څوک نه دی او د خپلې ښځې مالک نه دی ډېر مشکلات شته ځینې داسې خبرې دي چې سړی په هغه ویلو شرمېږي نو لهذا دا د خپل وطن دا حق دی راسي دا خپل قریبان دا خپل ځوانان دا د دې وطن په محبت پوکو دغه خلک چې دغه اوس زغلي و نارې و سلسلې شروع کړي دي نور کمپینونه هم شروع دي پټ پټ د خارج د وتلو لپاره هر ملک یې جوړوي دا د پاکستان پر لار باندې داسې رشت دي دا څو ورځې کېږي خلک دورې روان دي د هغه ځای څخه بل ملک ته چې هلته شپې شي ورته شورولي دي او نری واده یې ورکړې ده څوک پر یوه خوا ځي څوک پر بله خوا ځي دا هم د دې وطن خلک دي دا خبره عامه کړو تر هره چا یې ورسوو نو خبرې ډېرې دي نو الله عز وجل دې موږ او تاسې آزاد ولري الله تبارک وتعالی دې مو د کفارو د جنګ و د حملې و د هغو د چپلاخې څخه هر وخت وساتي الله تبارک وتعالی دې زموږ او ستاسو په زړو کې مینه و محبت یو د بله سره پیدا کړي الله تبارک وتعالی دې مو د کفارو د احتیاجه وساتي او الله تبارک وتعالی دې موږ او تاسو ته دا زموږ د خوښې عقیده چې ده دا په تمامه معنا د عملي کېدو توفیق موږ او تاسو او حکام او مسؤلینو ته ټولو ته ورکړي چې د هر چا حق ورسېږي وما توفيقنا إلا بالله سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك